پر پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پي تازه خونړی برید د مهاجرینو له شړلو وروسته پاکستان ښه ورځ نه لري. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو د یوه میجر په ګډون 9 پاکستاني ځواکونه وژلي. ټي ټي پي وایي چې نن د پېښور ولایت د خیبر ایجنسۍ د باړې ولسوالۍ په تیرا دره کې د پاکستاني پوځ او ملیشو د ګډ کاروان په برید کې د یو میجر په شمول 9 پوځیان وژلي دي. دا ادعا د تحریک طالبان پاکستان نمایندوی محمد خراساني رسنیو ته په هستولې په خبرپاڼه کې کړې ده. ټي ټي پي د کوزې پښتونخوا سیمو ته جلا تشکیلات او نومونه ټاکلي دي. د دوی په خبرپاڼه کې پېښور ته ولایت او باړې ته د پېښور اړوند ولسوالي لیکل شوې ده. خراساني همداراز ویلي چې په دې برید کې چې نن سهار مهال وشو د پوځ او ملیشو یو ټرک او یو ډاټسن موټر سوځېدلی. د یوه جګړن یعنې میجر په شمول 7 تنه اجیر پوځیان وژل شوي او 6 نور سخت ټپیان شوي دي. ټي ټي پي تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ د نومبر 26 د بنو میرانشاه په لویه لار کې د پاکستاني ملیشه ځواک پر ګزمې د برید مسؤلیت منلی و. پاکستان وروسته ادعا وکړه چې حمله کوونکی انتحاري افغان و او دوی د پیښې په ځای کې د بریدګر تذکره موندلې ده. بلخوا مجاهد وایي پاکستان کې زموږ سفیر احضار شوی نه دی، یو پیغام یې ترلاسه کړی. د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستان په اسلام آباد کې د دوی سفیر احضار کړی دی، بلکې یو پیغام یې سفارت ترلاسه کړی دی. هغه نه دی ویلي چې دا پیغام په لیکلې بڼه دوی ته رسېدلی کې سفیر غوښتل شوی او ورسپارل شوی دی. مجاهد پرته له دې چې د پاکستان لخوا دوی ته د ټي ټي پي د مشر حافظ ګل بهادر د سپارلو غوښتنه یاده کړې. ویلي دي چې دوی د پاکستان د پیغام په اړه څېړنه کوي. طالب چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د موجودیت ادعاوې بې بنسټه بللې وې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.